کار څه کوې زویه؟ یاره جي زه خو د جړاګانو سره ګاډی چلوم. سړی خو ډېر په ظالم عهده باندې پروت دی. ښه زویه داسې کار وکړه دا ته چې کومه جینۍ یادې نو هغوی څه ورسره شته که نه مطلب څه ښه دي که نه؟ او جي یو 200 جریبې ځمکه ده او یو ورور یې په امریکا کې یو په انګلینډ کې دی. ته ظالم بچه تا خو غټ مونډ ته لاس اچولی. کلی به وران شي خو لرې ټابانه که دې ته ته عشق وې او تا نو ظالمه چوپلی هم جوړ کړو د عشق. اوس خو لکه جانسي راته کړی مخکې چوپلی همه کلی به وران شي لکه ته مخکې نه ډېر هم کمزوری وي. یاره بیبي اتفاق مې ډېر خوښ دی بیخ دې د بې اتفاقه یوځي. بچې په دې عادتونو خو راته ډېر ګران نو ډېر مې خوښوي خو زه الله دې د امریکې صدر کا. یاره بیبي د امریکې د صدر نه واوړه هغه شی وایه چې کم کېږي موږ د خپل کور صدر نه شو ته پسې امریکې ته ورسېږي دې علاقې نه موږ د دې علاقه کې راټینګه شه. زه بچې الله دې ټول ارمانونه پوره کړم. امین امین مولا امین. یاره بس بیبي دا رواګانې کوه مور نو د خدای خاطر او خو تم له گزاره کوم ته خو مشره خدای کنه کینه مریلا کې تاسو مو ولې شو په خپل سم کړی و ما سم خدا په دا جیری کنه خو څه گزاره ته نه کو څنګه نه کوي بس ټول زمونږ دي سړو راځي لاړه شه حضرت لاړه په کوسو وته لاړه دي شي مالا پاسه لاړه خبره په بازار کې رواني ویني سا په شرمونو خاصه مو شرمیدو خدای پاک نو زموږ د خلکو ته څنګه د خپل سترګې خیر بیا ولا غته رواني بوجي بکې خلک به ورته ګوري په شرمونه یې وشرمولم دې ګوره ښځې دې مخ ته دا بالټۍ مه اچوه زما خو دغه یو مور ده او خور مې دا غریب واده شولي چې دوه میاشتې پس راشي نو د خدای خاطر وکړه دا لانجې مه کوه. نه سړیا زما دغه یو مسله ده چې ما به بیلې زه ستا د مور سره یو منټ هم نشم تېرولی. لکه بیلول غواړې بیخي خپل پلار کاله کلاړ شه هلته خو 15 په یو کور کې اوسېږئ خو دلته زما یو مور نشي برداشت کولی دې شکل ترې وګوره. مورې ما وایي که ستا خوښه یې که نه دې تور سره دی به یو کور بېل ونیسمه ایسته به بېلې اوسېږي. څه دې وي کینه بې شرمه ته به اوس ما د طریقې ہے چې کور بېل کا دې ته زما تکلیف څه دی د کور مشري مې دې له ورکړې ده د خانبې مشري مې دې له ورکړې ده د غم خادۍ مشري مې دې له ورکړې ده او ته چې دې له بېل کور ونیسې که نه او څوک کور وخوري نو دروازې له به دا ورځي د دې کور به ساتمه که خپل به ساتمه او دا اوسنی چې د کې خدا غواړي چې روپټۍ په اوږو راواچو او په بازار کې لکه د پیازو ګرځو. هله شبیریه لکه د امینېږي یو خوړان دی بل خوا پړانګ دی او په منځ کې دا ستر شبیر خان دی. مور ستا ټولې خبرې په بل باندې بدله دا اوسنۍ چې د دې خو غواړي دغه چې بس بیل کورونه غواړي خو څه وکړو په منځ کې موږ سړي تباه و برباد تاسو خو صرف سکی او خورئ. سلام علیکم. کینه مریلا ما ته وایي چې سم شه په ارام شه بل ځای کې بدل وکړم خو تا به دغه چنګاڼیانو یې کوله دا چنګاڼی ستا خوښه وه اوس ورته ټینګ شه. کلی به وران شي هیلکه ته ما په دې پوهه که د خدای به انشافه ته تلې او د درېو بجو په مور مینې دي دا ستړی کولو کار دی. څه وکړو پیر صاحب د عشق ډېر خراب شوی دی. کلی
کله به وران شي خدای تابانه که دې ته عشق وې او تا نو غزالي مې چوپلې ام جوړ کو دې عشق اوس خو لکه جانسینا تا کړی مخکې چوپلې امه کله به وران شي لکه ته مخکې ډېر هم کمزوری وي چې هغه به لا څنګه و هلکه ته ورکړې پیران راټولې هلک خو غرق دی الله او پیر صاحب سره خبره وکړه هلکانو چېرته یې شیشه خیرات کې تللی هلکه دلته د خلکو دا کارونه تاسو په خیراتونو پسې ګرځئ د خوشي بچو دلته د هلک راغلی عشق معاملې ده 100 روپۍ دې والو ټیک ته ځه زه به زر راځئ ښه کوی کاپ کې ډېر ټایم مه تیروئ څوک به ته څه ووایي ځه بندې کړه داسې کار وکړه ځوانه شتا په دې قصه به راځي کم از کم 10,000 روپۍ کلی به وران شي نو ته د 10,000 غم وکړه بیا راځه نو تا له موږ دا جینۍ لږه برابر کړو ټیک ده پیر صاحب 10,000 روپۍ خو راسه نشته زه دا کورته خرڅوم او د ملګرو ته ووایه چې دا کار زر وکړي چېرته څلورم ماشوم یې پیدا نه شي کلی به وران شي هغه شي خو موږ هم پرېږدی ته ورشه ځه الله دې ایمې ته خیر کلی به وران شي السلام علیکم وعلیکم السلام کلی به وران شي زویه څه یو مسله خو نه ده چې یوازې زه تا ته ووایم پیر صاحب کور کې راباندې سات نه تېرېږي ډه باندې نشي چل کېږي الله بلکې زنانه غرقه ده کور راباندې لکه د قبر تنګ شوی وی خدایا خو آخرات هر ټایم داسې بد ګوري وی تباه شو پیر صاحب ماله څه تاویزونه وکړه وبشو تور سړی ته فکر مه کوه کلی به وران شي لاس دې غوره کړه الله بلکې دا خو غرقه ده تا ګرځې څنګه وی ته خو چاپن په بند تړلی یې زویه الله بلکې زنانه ته بعد څه غم ونه کوه پیریان میلاو کړه الله پیر صاحب سره خبره وکړې یا لکه چېرته یې په درېیمه کې څه کوئ لکه زموږ دا کارونه به دلته څوک کوي چې تاسو ګرځئ دلته زنانه راغلې تباه شوې ده کلی به وران شي زه دې تپوس کوم ځه بند کړه دا راته ووایه تورسرې چې دا په چا شک دی چې لکه دا تاویزونه به په تا چا کړي ما ته داسې لږ په ګوته کته کلی به وران شي بیا دې ته بېغمه زما خو پر خواښې شک د شک نه بلکې یقین مې دی کلی به وران شي دقه مې درته وایه چې دقه خواښې در باندې کړي خو ما چې ته راته په خپلې وایه چې بیا په ما شک ونه کړي خو ته داسې کار وکړه فکر مه کوه دې بند په بند تړلي چوري کړي او مطلب یې د دې خواښې د شي دی خبرې تا د خاوند نه لرې شاتي کلی به وران شي ورکټلې پیریان له الله پیر صاحب سره خبرې وکړه هلکانو چېرته یې اجراګانو ته ولې ناست یې تباه برباد کا داسې کار وکړئ دلته یو سړی راغلی دی تاسې وګورئ کلی به وران شي دا سپیکر رانږدې کړه الله تعبه کلی به وران شي باندې کا پسې ته خو یې غرقه کړی داسې کار یې چاته وایم تعویض دله کومه خو ستا تعویض چې ستا خواښې په چا کړی دی نو ګوډ پیره دی په قویقاب کې دا یې په هغه باندې کړی دی او بیا یې دغه تعویض وړی په ویسټ انډیز کې یو غټ سمندر دی د هغې په تل کې یې وریښی دی وایي ته واکوه چې چاته ورک نه شي زه پسې خپل کسان لیږم خو ټیم به پکې ګورې لګي نو ته به داسې کار وکړې چې ته به د 1,00,000 روپو بندوبست وکړې او 2 میاشتو ته به غاړه ږدې کلی به وران شي دا ګړۍ ماله خاوند راکړې وه دا پکې دی خوا کېده بلکې ماري غنیمت دی زه د نورو پیسو غم وکړه ښه زویه مه ژاړه وبه شي مړې وبه شي وړې خبرې دي ځه پاسه ځه اوبه راله نه دمې نه اوبه به درله بېدم که پیسې دې نه دي راوړي کلی به وران شي انا شبيريا سدا جرغو سړی سدا جرغو سړی ولاړې په شرمونو سره مې دي ये खून करे ये मानवी चिंता
خدای بابا تا ته چې دا مور دې بابا ته دې نه دا کور را باندې تنگ کړی دی دا به خو کله راځي ته لږ را نږدې کړه مخ دې کې تعویذ څه دي زما دا مور دومره وزګاره ده چې په دې مخو کې تعویذ کوي ځه دې پستر کو مې خړه پدر می تیاره شوه پدر می تیاره شوه تکلی کینه تعویذ کری کوټ کری هلکې واوري علی ما ته شمشو ویلیو کنه شمشو راته وی خو ما نه منره او د شبیري پلار دو پیرې په خوب کې راغی وی دا جنینه باندې تعویذونه کیږي زما په قبر کې خخی علی پسترګو مې تیاره ده علی زورې ورکو تعویذ ده وړه مې څه چل کېږي زما هغه پیر صاحب له مورې ته او زما انا خو دا پیلې ولکې مانه مانه دا کور پیل کا زما چېرته ځان له یو سپکې غونډه کې بل واده کوم ګزاره ګرانه هلکه بالکیه اجي څه ما په دې خبره پوهې که چې موږ چې دا کم نوی کور رانیولې اجي دا کم ځای ته ورسېد کله پیر صاحب 4 کروڑ روپۍ پې ولګېدې او رنګونه یې پاتې جي هېڅ خبره نه ده مړه 15 کروړه خو دې پې ولګي کلی به وران شي خلک به راشي موږ له به خپل پیسې راکړي په خیر علي لورې ښه و لور نه مې پیر صاحب سټوډنټ یم سټوډنټ یې او جی ما وې که لورې ما یې که تاسو هم چېرته خواښې جګړه کړې سټوډنټه ښه مشره دې وه په یو شی وایه کلی به وران شي پیر صاحب مسله ده خو چاته خو وایه نه بغیر د پیریانو چا سم موږ نه شریک وایه جویه مسله ده پیر صاحب چې په لسم کې 4 پیرې پیل شوم او که دا پیره پیل شوم د کور مې وباسې پرېږدې مې نه هېڅ خبره نه ده پیره ماته کاله پیل شوې مطلب مې دا دی زویه دا شیخ 8 کاله پیل شوی و بیا قویقاب کې زما یو اشنا دی ړوند پیری دی په هغه میز ته پاس کړو ته فکر مه کوه ته ما له لاس راکړې خوا چې ته کار روزګار څه کې الله دا شیخ خو ټول ورځ موبایل ګوري بلکې وی کلی به وران شي کالج جنکو کالج مړې ته ولاړي وی میلې ته ذمهداري ته ولاړي الله کرکټ یې کوي وروره سټوډنټه تا څو پرچې ورکړي چې په هغه حساب دې زه پاس کړمه پیپر یې خو مې نه دي ورکړي پیر صاحبه پیپر یې دې نه دي ورکړي او پاس کې زه به دې پیریانو له څه جواب ورکړم خدای دې تباه نه کړه کلی به وران شي خو زه ته کار وکړه د دغه پیسو غم وکړه بیا راشه یو پیپر نیم خو پکې ورکړه که نه صحیح ده پیر صاحب ټیک ده صحیح ده صحیح ورشه کلی به وران شي دا به زموږ قوم له ترقي ورکوي دا هلکان کلي به وران شي الله خدای داسې را روان دي علی پیر صاحب دا جیب 17 پیر صاحب د باندې کار ګول نه باندې